قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. د خبرونو سرټکي. په ایران کې پر ورځو د افغان پناه غوښتونکو ویشتلو ته غبرګونونه. پخواني لوی څارنوال د ایراني ځواکونو لخوا د افغان پناه غوښتونکو ډله ییزه وژنه د بشریت ضد جنایت او ناانساني بلله. د جبل سراج ماڼۍ شاوخوا د کوچیانو څارویو ساتنه. خلک نشي کولی د دوی مخه ونیسي. په پاکستان کې د شانګهای غونډه. اسلام آباد ته ټولې غځېدلې لارې بندې دي. او مکرون وایي نتانیاهو د دا نه هېروي چې اسرائیل د ملګرو ملتونو د یو پرېکړه لیک پر بنسټ جوړ شو. بشپړ خبرونه. د ایراني پولیسو لخوا پر ورځو د څه باندې 200 افغان پناه غوښتونکو ویشتلو ته په تړاو د راپورونو له خپرېدو وروسته د مخکیني افغان حکومت ځینو چارواکو ویلي چې طالبان د مسؤلیت احساس نه کوي. پخواني افغان لوی څارنوال محمد فرید حمیدي د چهارشنبې ورځ د ایراني ځواکونو لخوا د افغان پناه غوښتونکو ډله ییزه وژنه د بشریت ضد جنایت او ناانساني بللې ده. حمیدي ویلي چې طالبان له هېواده بهر د افغانانو د دفاع وس نه لري او په وینا یې په دې برخه کې د مسؤلیت احساس نه کوي. نوموړي دغه پیښې ته د پام غوښتنه کړې او د بشري حقونو پر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه د بشري حقونو پر شورا یې غږ کړی چې د دغې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي. دغه راز د مخکیني افغان پوځ یو قومندان سمیع سادات دغې پیښې ته په غبرګون کې ویلي چې افغان بچیان به یوه ورځ له ایران څخه د دغو افغان پناه غوښتونکو د وژلو غچ واخلي. ورته مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د ایراني پولیسو دا چلن غندلی دی. پښتین زیاته کړې ایران د فلسطین او لبنان په مسلمانانو د روان ظلم مخالفت کوي، خو بل اړخ ته یې نن هم په سلګونو افغان مسلمانان په ډیر ظلم او جبر سره وژلي دي. دا غبرګونونه داسې مهال راپورته کیږي چې له دې وړاندې هالوش په نوم یو بنسټ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د ایراني پولیسو په ډزو کې لږ تر لږه 213 افغان پناه غوښتونکي وژل شوي دي یا هم کلک ټپیان دي. دا پیښه یکشنبه د تلې پر 22مه شپه مهال د پاکستان او ایران پولې ترمنځ په کلګان سیمه کې شوې ده. د پروان سیمه ییزې سرچینې وایي چې یو شمېر کوچیان د جبل سراج شاهي ماڼۍ شاوخوا د خپلو څارویو ساتنه کوي. سرچینې د چهارشنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي کوچیانو خپل سلګونه څاروي د جبل سراج شاهي ماڼۍ لویدیځې دروازې مخې ته ځای پر ځای کړي دي. د سرچینو په وینا کوچیان د شپې پر مهال خپل څاروي د سالنګونو د ساتنې او پالنې ریاست د پخوانیو کارکوونکو په کوټو کې چې د دغې ماڼۍ دننه موقعیت لري ساتنه کوي. سرچینې زیاتوي چې د کوچیانو د څارویو بوی د جبل سراج د نجونو عالي لیسې د زده کوونکو او پر لاره تېرېدونکو خلکو د تکلیف او ځورونې لامل شوی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې خلک نشي کولی د کوچیانو د دې کار مخه ونیسي. د جبل سراج شاهي ماڼۍ د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې موقعیت لري او د جمهوري نظام پر مهال د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. دا ځای چې پخوا د سیلانیانو لپاره د انځور اخیستلو ځای و، اوس د کوچیانو د څارویو په وژلې او د طالبانو په پوځي مرکز بدل شوی دی. د معلوماتو له مخې سلګونه طالب جنګیالي په دې ماڼۍ کې دیره دي. دا ډله ملکیانو او سیلانیانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه ځای ته دننه شي. د پاکستان دولت د شانګهای غونډې د ګډونوالو د امنیت ټینګښت په موخه د دغه هېواد پلازمینه اسلام آباد رخصت کړی او دغه ښار ته غځېدلې ټولې لارې یې تړلې دي. سن آنلاین انټرنیشنل د چهارشنبې ورځ راپور ورکړی چې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه په اسلام آباد کې پر روغتیایي کارکوونکو هم بندیزونه لګول شوي دي. دا اقدام د پاکستان دولت ضد وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو تر زیاتېدو وروسته شوی دی. نن د شانګهای سیمه ییز سازمان غونډه پیل شوه او ټاکل شوې د دغه سازمان مشران د امنیتي همکارۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. یوازې د پاکستان دولتي رسنۍ د دې غونډې د پوښښ اجازه لري. د یادونې ده چې دا سازمان په 2001 کال کې د چین او روسیې لخوا د لویدیځو متحدینو پر وړاندې د مبارزې په موخه رامنځته شوی و. ایران، هند، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان هم دغه سازمان غړي دي. د چین لومړی وزیر لی کیانګ، د روسیې لومړی وزیر میخایل میشستین،
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جیشنکر د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رضا عارف او د قرغیزستان، بیلاروس، قزاقستان، تاجکستان او منګولیا لومړي وزیران په دې غونډه کې ګډون کوي. له دې مخکې د چین لومړي وزیر لی کیانګ له پاکستاني چارواکو سره یوې ناستې کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته په خطاب کې ویلي چې دا د نه یری چې اسرائیل د ملګرو ملتونو د یوه پریکړه لیک پر بنسټ رامنځته شوی دی. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې مکرون د سه‌شنبې ورځ په لبنان کې د اسرائیل لخوا د ملګرو ملتونو د 16 ساعتو ځواکونو د ټپي کېدو په غبرګون کې ویلي چې ملګرو ملتونو پریکړه وکړه څو اسرائیل رامنځته شي. مکرون نتنیاهو ته په اشارې ویلي چې د ملګرو ملتونو پریکړو ته غاړه کېږدي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې د 1940 کال د پریکړه لیک د دې لامل شو چې اسرائیل جوړ شي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د مکرون او نتنیاهو ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې دي. مکرون تېره اونۍ ویلي و چې په غزه او لبنان کې د کړکېچ د پای ته رسونې یوازینۍ لار دا ده چې اسرائیلو ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول بند شي. قدرمنو لیدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په